یو ځای بیان ته لاړم، زما نه وړاندې د هغه بیانو مقصود خو یې په ما باندې ردو، خو په دې شکل راتاو شو. لوی سړی و، مشر سړی و، خو بعض انسان ته الله علم ورکي خو عقل نه کمزوري وي. بیان یې په دې شکل په ما باندې راتاو که عوامو ته وایي تاسو خره یې او قمقل یې، طالب و ملا ته نه پاسېږئ او پیرانو ته په څلورې ور روان یې، لاسونه یې مچې کوئ او په شا شاتې نه ځئ او دا چل کوئ. مقصود خو یې په ما باندې رد. او ما دا دعا کوله چې الله دا ملا صاحب تقریر خلاص کی چې ونه تختی و کینی، که اوس روان یې ورته وایم چې کینم بده خبر، خو دعا مې قبوله شوه چې تقریر خلاص که نو کیناست. نو ما د عوامو ته وویل چې مولانا صاحب تاسو نه ګیلې وکړي، زړه یې دردېدلی، ګیلې وکړي. تاسو د طالب او د عالم قدر نه کوئ، دی عالم دی، دی طالبان لري، نو ګیله یې درنه وکړي. او دا ګیله یې په ځای ده، پکار دا ده چې باید تاسو قدر وکئ. خو صرف دومره وه چې دا ټول بوج یې په تاسو امیانو واچو، ځان یې درنه ویسته چې دا ټوله غلطي ستاسو د امیانو ده او زموږ د مولیانو نه ده. نو زه دا بل جانب بیانوم، زه وایم چې دا غلطي خو د امي ځکه نه ده چې امي صاحب پیر صاحب ته لاس هم مچې کوي، پیسې هم ورته ږدي، موټې هم ډکوي، په شام ته ځي، خپې هم مچې کوي، او وچ ککړ ملا باندې سلام هم نه اچوي. نو اوس دا فساد په ملا کې راغی که فساد په امي کې راغی؟ که امي کې فساد وی خو د پیر صاحب قدر به هم نه کولی. نو ما یې که تا ملا صاحب ځان نه د هغه پیر صاحب غونې مؤمن او د عمل صالح والا جوړ که، نو تا ته الله علم در کړی دی، د هغې پیر نه به ستا خلک ډېر قدر وکړي. تاسو به مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه نو کتلی چې کم مجلس ته به راغی چې الله ده ته څومره عزت ورکړی، ولې هغه مولا نه و، هغه شیخ الحدیث نه و. تاسو د ډاګۍ شیخ صاحب، د اسرائیل شیخ صاحب، د شیخ ادریس صاحب محترم، د شیخ حسن جان صاحب، دا معروف مشایخ چې کم دربار ته لاړ شي هر څه خلک به ورته پاڅېدل، خلک یې لاس کولی، خلک یې عزت کوي. نو ما چې ته ملا یې او ځان ته شیخ و، یو څوک در باندې سلام نه اچي، خو کمزوري ستا ده ټوله. تا کې نه هغه قوت ته ایمان شته او نه تا کې د الله د رضا للهیت شته دی. تا ټول عمر دا تدریس په تنخوا او د پیسو دپاره کړی دی، نو ستا به خلک څه قدر وکړي؟ چې بیا را کوز شوم، شیخ صاحب خفه نه شي، د امیان مې لږ خوشحاله وی نه جي تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې، تا خو سمې خبرې وکړې. زړه کې مې وی سرمن مې ته نه واړوله. بعضې مشایخو ته الله علم ورکي نو په پیرانو ولګي. زه طالبانو ته خاندم چې زه د مولیانو د پیرانو منځ کې برزخ یم. برزخ دوه دروازو والا شي ته وایي که نه، قبر برزخ دی، و دروازې دنیا ته دی، و آخرت ته. نو زه ورته وایم زه د طالبانو د مولیانو پیرانو منځ کې برزخ یم، دواړه خمې شیشه ده. زه یم چې خدای دا یو ځای کې سره ولې دا مخالف کیږي؟ باید علما د پیرانو قدر وکړي او پیران د علماو قدر وکړي. شاه نور شاه کشمیر رحمت الله علیه فیض الباری کې لیکي کزهر لبطن و بطن لزهر. د تصوف او د علم خو داسې مثال دی لکه شا د خېټې او خېټه د شا دپاره. نو دا خو جدا شیونه نه دي که نه، چې ته اوس مولا شوې نو صوفي باندې برت دی، او که ته صوفي شو نو په مولا برت. هر یو یو بل ته محتاج دي. پیر مریدانو ادب او احترام کولو دا د دې پیر خپل کمال دی، ایمان لري، عمل صالح لري. چې ایمان او عمل صالح نه الله د چا په زړه کې د هغې سړي مینه نه اچوي. بعضې مشایخ ردود می مقصد نه دي، خو هغی